څوک چې په خپل ځان باندې ننګ نه کوي، څوک چې په خپلې کورنۍ باندې ننګ نه کوي، څوک چې په خپل ګاونډي باندې ننګ نه کوي، څوک چې په خپل کور، په خپل مال، په خپل جایداد باندې ننګ نه کوي، څوک چې په خپلې حجرې، په خپل ښوونځي، په خپل جومات، په خپلې کوڅې، په خپل ملک، په خپل مولا، په خپل زده کړیال، په خپلو میرمنو، په خپل قام، په خپل ولس باندې ننګ نه کوي، څوک چې په خپل وطن باندې، څوک چې په خپلې خاورې باندې ننګ نه کوي، آیا په هغوی کې ننګ شته؟ آیا په هغوی کې ایمان شته؟ آیا هغوی مسلمانان یادېدی شي؟ آیا هغوی غیرتي حسابېدی شي؟ د فکر خبره ده. نن زمونږه مدرسې بمبار شوې، تاسې ولیدلې علما کرام چپ داسې بمبار شوې چې په مدرسو کې دننه طالبان چې هغه جینکۍ او هلکانو که تاسو خبر شوئ خو تاسو ځانونه نه خبروئ او پنجابي چارواکي په هغې باندې خبر دي چې د ځوانو جینکو سره څه وشوه، تر ننه پورې ورکې دي. په هغې باندې کوم مولا، کوم مفتي، کوم طالب ننګ وکړه، کوم غیرتي مسلمان، کوم تبلیغي، کوم پیر، کوم مرید، کوم شیخ ور باندې ننګ وکړه، کوم د ایمان ټیکهدار ور باندې ننګ وکړه. آیا چې څوک په خپل ولس باندې، په خپلو بچیانو باندې ننګ نشي کولی، هغې ته مسلمان ویلی شي؟ نه، په موږ کې نه ننګ شته، په موږ کې نه غیرت شته، په موږ کې نه پښتو شته، په موږ کې نه ایمان شته. تش د خولې خبرې دي او د خولې په خبرو باندې ځانونه تیر باسو، خو خدای پاک نشو تیرستی. او دغه د غلامۍ شپې به سبا کوو، او څوک چې غلامي په دنیا کې هم ژوند نه لري او د مرګ نه وروسته هم ذلیل و خواري، ځکه چې د دنیا دغه ژوند، د دنیا دغه تکلیفونه، د دنیا دغه نعمتونه، د دنیا دغه خفګانونه ټول نقلي دي او هلته اصلي دي. دلته چې څنګه د بې غیرتۍ ژوند تیر کړي، هلته به د هغې نه زیات ذلیل و خوار او بې غیرت او بې ننګ او په تکلیف کې به